السلام علیکم ګرانو دوستانو، تازه د خوشحالۍ خبر افغانستان د بنگلاديش سره سیریز لري. دا سیریز به کله وي، چیرې به ترسره کیږي، څو لوبې به وي. د دې لوبو په اړه باندې لنډ تازه معلومات په دې هیله چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ. انشاءالله د دې لوبو معلومات درکوم. د کرکټ نړیوالې شورا د فیوچر ټور پلان له مخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به بنگلاديش ته سفر ولري. هلته به د کوربه لوبډلې سره 500 اوریزه او 100 اوریزه سیریز ترسره کړي. که څه هم دغه لوبې د نړیوالې شورا د پلان له مخې په جون او جولای میاشت کې پلان شوي وي، خو اوس داسې ویل کېږي چې دغه لوبې به د فبروري په وروستۍ او د مارچ په لومړیو کې ترسره شي. که څه هم د نړیوالې شورا د فیوچر پلان له مخې دا باید 3 500 اوریزې، 3 100 اوریزې او 2 ټیسټ لوبې ترسره شوي وای، خو د ټي سپورټ د راپور له مخې 2 100 اوریزې او 3 500 اوریزې لوبې مهالویش شوي دي. ټي سپورټ وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ به 3 500 اوریزې لوبې په چټګرام کې د فبروري په 23مه، 25مه او 28مه نیټه ترسره شي، او 100 اوریزې لوبې به د مارچ په 3مه او 5مه نیټه په ډاکا کې ترسره شي. خو دواړو کرکټ بورډونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ نړیوالې شورا تر 2020م کال پورې د فیوچر پلان سیالۍ کې له بنگلاديش سره د هغوی په کوربتوب 2 ټیسټ، 3 500 اوریزې، 2 100 اوریزې سیالۍ برابرې کړې وي، او بل ځل د افغانستان په کوربتوب په همدې اندازه سیالۍ چمتو کړي دي چې د افغانستان په کوربتوب په 2024م کال کې ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.